د ضلع بچي بچي ته کشان و مشان ته بلکې ځوان کله دا مبارکي ورکوم چې دا جنازه نه دا یو تاریخ دی دا تا یو تاریخ ثابت کړو چې د خیبر ایجنسي ودنلو ویښلو وګوره وزیر جنازه چې کېږي دا څه وړه خبره نه ده دا خلک به ټول په 4 بجې جنازې له تلي وی خو انشاءالله چې دا سره وعده کوم چې مونږ به ورځو انشاءالله کاما مونږ شکر دی پښتانه یو پښتانه قام د افغان سره تړلی دی افغانیت باندې که څوک فخر نه کوي که افغانیت دا د خپل قام نه سرغړونه ده افغانان یې قامه دا د اپریشن خبرې دا نورې د جذباتي کوي مونږ به اپریشن هم افتخار ویل چې اپریشن خو روانې دي ولاړې کله دي خو دا اپریشن چې ته شروع کې دغه پنجاب نه یې شروع کا دغه علاقې نه یې شروع کا چې جرړه یې چېسته ده ډېر ښه ملک صاحب دلته خبره دا ده چې قامه زه نور ډېرې خبرې نه کوم کوم قومونه چې په اتفاق وي کوم قومونه چې په وحدت وي دغه هېڅوک ورته څه نشي کړی که بیا یې کیم خپل حق غوښتی شي نن ثابته شوه چې ته قوم په اتفاق یي دلته که په مړینه باندې په شهادتونو راواخلم زه پخپله د باچا خان پیروکار یم باچا خان به په خیال چې راواخلي منظور پښتون منلی دی باچا خان چې راواخلي چې په پاکستان کې بلکې منډیلا چې څومره راواخلي هغه مني یو که نه د باچا خان پیروکار دلته که وګورې عارف شهید شو پته یې ونه لګېده کاکړ صاحب شهید شو پته یې ونه لګېده میا افتخار ښکلی بچی شهید شو پته یې ونه لګېده هارون بلور شهید شو پته یې ونه لګېده دغه ارمان لوڼیني دغه شو پته یې ونه لګېده بشیر بلور دا ټول قامه یو خاص تا کشر ته کم چې د مشر نه مونږ صرف تقریرونه نه غواړو مونږ د مشر نه دا خبرې نه کو چې غټې غټې خبرې وکړي مونږ د مشر نه د پښتنو وحدت غواړو یووالی غواړو دا چې څه وخت تاسو دغه د تاسو ډله د مونږ ډله ډلې ورته نه یم ټول یو پښتانه یو وي نظریې سوچونه راځئ چې سره کینو چې نورو خلکو سره ته مزل په یو ځای کړی شي یووالی کې او د پښتون سره یې نه کې دا زیاتی دی خو که نه دی دا مشرانو ته به وي چې په بیانونو دا ګرن تقریر ما وکړه په دا کار نه کېږي د پښتنو په وحدت کار کېږي راځئ دومره نقطه سره یو کړئ نن چې د اسفندیار پروګرامي احمد نه ورځي چې د احمد پروګرامي دا بل نه ورځي په دا باندې وحدت نه جوړېږي وحدت په دا جوړېږي چې دغې غونډې ته ته خپله غونډه وایې دغې یووالي ته ته خپل یووالی وایې نو انشاءالله دا قوم چې په اتفاق وي زه په خپله سیاسي غم یم قومي سیټ ته یې را سره زه په خپله قومي م یم او سیاسي م یم دواړه لرم خو قومه ته چې په وحدت او یووالي وي قسم به په خدای چې په وطن کې رانې ظلم او زیاتی ونه شي ته مونږ په بړستان کې ناسو خالي تقریرونه نو راځئ چې دا عهد او وعده د وزیر په دې ښکلې جنازه په د تاریخي جنازه وکړو چې خپل اختلافات به پرېږدو و انشاءالله د وحدت او د یووالي کوشش